ستړی مه څنګه شی په خیر خیریت دی سال دی شکر فضل د خدای ښه کاکا دغه نوم دې څوک دی نوم فیض محمد دی د افغانستان د کوم ولایت د افغانستان د درزاویه د درزاب یې و ښه دلته مهاجر یې کډوال یې و ښه دغه دلته په دا بټۍ کې خښته وایه دا هلک و زه خښت و یو مقصد یو 300-400 روپۍ مزدوري کوو د ورځې د ورځې 300 ښه دا بچی دې مکتب وایي مکتب وایي خو مکتب وایي په مکتب کله ولاړ شي هلک دی کله نه ولاړ شي بس کوچنی دی مقصد یعنې موږ خو دا کوشش کوو چې تعلیم وي یعنې د کار په وجه باندې نشي تللی ونه د کار په وجه باندې نشي تللی آیا چې موږ دا فرض کړو چې دا زما پلار دی زما پلار په دغه حال کې او دغه زما ورور دی نو زموږ به دغه ټولنې پرمختګ څه وي او زموږ به دغه سیاست څه وي چې موږ یې د افغان په نامه کوو ځینې بیا د پښتون په نامه باندې کوي آیا دا پښتون نه دی افغان نه دی مسلمان نه دی څوک دی په دې عمر باندې به دی ناست وی په مسجد کې عبادت به کولی لمونځ به کولی خو دی د دغه ماشوم بچي سره چې دا اوس د دغه سره پر 15 روپۍ باندې جنجال و چې دغه زوی یې مرور ولو د ده ورسره لانجه وه په 15 روپۍ باندې هغه دی د کور دغه پر برابر کې که د دغه کوچني ماشوم دپاره یې ورکړي نو دا زموږ د بدبختو افغان کډوالو حال دی که